کوم سره زمونږ د نن درس د ایرر الرټ په ډیټا ولیډیشن کې موږ سیټینګ ان پر میسج وویلې. نو دریم برخه د ایرر الرټ یا تېروتنې خبرتیا ده. دوستانو تېروتنې خبرتیا په دې معنی چې کله موږ تاسو په یو سیل کې ځینې معلومات اضافه کوو یا لیکو، نو په دغه وخت کې آیا د لیکونکي ته یا ډیټا انټري ته دا اجازه ورکړي که ورنه کړي، که کوم معلوماتي پیغام ورته وړاندې کړي، نو دغه سه حالاتو لپاره موږ د ایرر الرټ څخه استفاده کوو. ایرر الرټ دوستانو د درې فرعي برخو څخه مشتمله ده چې اول سټایل ده. که چېرته په یو سل کې معلومات غلط ولیکل شو، نو دغه برخې په کومک سره موږ کولی شو چې لیکونکي ته اجازه ورکړي یا اجازه ورنه کړي او یا هم معلوماتي پیغام ورته وړاندې کړي. لکه دلته په تصویر کې تاسو ګورئ دوستانو سټایل په دې کې سټاپ وارنینګ انفارمیشن دی. که چېرته موږ تاسو په ډیټا ولیډیشن کې په ایرر الرټ برخه کې دلته سټاپ موږ انتخاب کو، نو په دې معنی چې موږ د ډیټا انټري ته یا هغه څوک چې معلومات لیکي په سیلونو کې هغه ته اجازه نه ورکړي چې هغه مخکې لاړ شي. او که چېرته وارنینګ ورته ولیکو، په دې معنی چې هغې ته فقط یو وارنینګ شکل غوندې یا اختیاري غوندې ورته ورکوي، خو اجازه ورکوي چې هغه خپل معلومات مخکې بوځي. او که چېرته انفارمیشن انتخاب کړو دلته، نو په دې معنی چې هغه ډیټا انټري ته یا لیکونکي ته فقط یو معلوماتي غوندې پیغام ورته وړاندې کوي، خو هغه ته اجازه ورکوي چې خپل لیکنه ته ادامه ورکړي. بل د عنوان یا ټایټل، یعنی دغه برخه ده. په دغه برخه کې موږ خپل عنوان لیکو چې کله دغه میسج ښکاره کېږي عنوان باید څه وي. او دریم خبرداری یا ایرر میسج ده. په دغه برخه کې یو پیغام لیکل کېږي یوزر ته یا لیکونکي ته چې دغه اصل کې تاسو معلومات داخلوئ باید کوم کارونه سرته ورسي، یا ولې دغه عدد تاسو داخل کړي یا داخل نه کړي. دغه پیغام لپاره د ایرر میسج څخه استفاده کوو. راځئ همدغه په عمل ډول ګورو. دا زموږ جدول دی دوستانو. غواړم چې په دغه سیل کې دغه ډیټا ولیډیشن ایرر الرټ پکې اپلای تطبیق کړم. زما ډیټا ټیب ته ډیټا ولیډیشن ته زه غواړم چې په دې کې فر مثال فقط مکمل عدد داخل شي او مکمل عدد د کم څخه منیمم د یو څخه شروع تر 9 پورې. بیا لاړ شم ایرر الرټ ته. که چېرته کوم بل څه په دې کې داخل شي یا ولیکل شي، هغه باید دا سټاپ کې ودرېږي چې پروسه مخکې لاړ نه شي. ټایټل چې د با خبر مهرباني وکړئ مکمل عدد داخل کړئ. مکمل عدد هغه عدد دوستانو چې هغه اشاریه برخه ونه لري. نو راځئ فر مثال دلته اوس 1.5 لیکم. ګورئ دوستانو دا دې ته سټاپ وایي چې دا د هماغه ډیټا ولیډیشن د ایرر الرټ برخه ده. باخبر هماغه عنوان شو، مهرباني وکړئ مکمل عدد داخل کړئ، چې موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ اشاریه عدد پکې داخل کړو. که چېرته موږ اوس دلته یو مکمل عدد داخل کړو، موږ ته اجازه راکوي. راځئ بل برخې مطالعه کوو. فر مثال موږ وایو چې په همدغه برخه کې ډیټا ولیډیشن فقط شي وارنینګ غوندې شي. موږ وویل چې مکمل عدد دې واخلي په همدغه سل کې په ایرر الرټ کې د وارنینګ شي. اوکې، اوس دلته 1.5 لیکم. ګورئ یو وارنینګ غوندې راکړه. تاسو وایئ چې کنټینیو تاسو غواړئ د ادامه ورکړئ که ورنه کړئ. زه وایم چې یس، یعنې هېڅ مشکل یې ورنه کړه. اوس راځم همدغه انفارمیشن ورته انتخابوم. اوکې، اوس فر مثال دا ډیلیټوم. بېرته بیا لیکم چې 2.5 فقط یو معلومات تاسو ته وړاندې کړي چې باخبر مهرباني وکړئ مکمل عدد داخل کړئ. دغه د ډیټا ولیډیشن ایرر الرټ برخه موږ سیټینګ هم ولوستو، انپوټ میسج او ایرر الرټ. مننه، السلام علیکم.